ها شروع شو چې بسم الله الرحمن الرحیم تجار مرغزیه مو ته ډېر ډېر سلامونه کوو زمانه بعد د وسلامه زه ښه خوشحاله یم زمانه چې وکم بیا له منده چې پاڅېږم پرې وټکۍ ته د سرلکیا وشړم مزور ګېډې داسې وکم چې وکم ناکام دی زمانه دا وسلام کم سړی پیلې ته وس پیلې ته مندې ته تنګې ته کال تنګې ته غلو ډانډ ته شین ډانډ ته وړوکي ترکې ته ستر ترکې ته جابې ته کوچکانو تالوړو شویو ته ډېر سلامونه کړم زمانه ډېر نمک مې نه خوړلی دی مزور ګېډې مې ته نروړي دي رختا زمانه بل سو بیا له منده مې منشا راغله او دوره سلمونه یې تکال سوری پر تاسې ورښکوی شوی هیچ ادا نه غواړم زمانه دوره مې په زړه کې ښخ شوی سو بیا له منده چې پاڅېږم وړوکي جلکۍ ته ونځه خدای ته کمبالی ماسک و چې دوره مې زړه کې چای خو سره وچیکه مې که نه هیچ ادا نه غواړم زمانه دا وسلم ډېر ټاکه مې چې خدای د جبریل په حضور پړکه زمانه زه واس مشتانه 2 منه مې کاربان غړلی و 12 مې رسۍ غړلې وې مرغزیه دکان ته مې وړې وې ګوړې چای مې پرې وړې وې چې وکړو که موی نه خورال منه غربان خو د غوړې زیړې سترګې حجرې کې نیولې که نه خته زمانه بل سو بیا له منده مې کاربان تو اوله کرکېړی د پلار ته خېټې ته ورخلاص او د دوره غور کې شوی دی هیچ ادا نه غواړم مرغزیه لاسونه مې داسې په کاربان نه چاو چاودو چې وزلینو په تلګۍ دې ترستولی وه دوام به درته کړې وه هیچ ادا نه غواړم غلجو بچې جار زو زه درته ډېر ډېر سلامونه کوم زویه بعد دوا سلامه زه ښه خوشحاله یم نور به زه څه غوره کوم زویه دوا سلام کوم لال دین ته میر دین ته شین دین ته ګل دین ته خندین ته وزدین ته غمګین ته بدین ته ټول ته سلامونه کوم زویه تا راته ویلي چې مور چې دوبۍ ته لاړ شه نو د ډرسنو چښتنه به دې کومه خدای وکړو تر عمره دې وزو ترش بې نه خلاصمه زویه تا چې کوم کمیس رالیږلی دی د 2 کاله کېږي څه په غاړه مې سوړ کړی دی زویه 200 کیلو د وزن رسېدلی دی د خیرو له لاسه زویه 3000 سپږې راکیسوي دي زویه جنکۍ ټولې راته وایي چې د ګورګورو لاندې دې وزې دي زه ورته وایم چې وزې نه دې لېنستې لیلې منګالو بچې جار زمانه زه تو ته ډېر ډېر سلمونه کوم بعد د وسلم زه ښه خوشحاله یم نوره به زه څه غوره کوم زمانه د وسلم کمال الخیل تا مرخون تا ډېوه تا شینخون تا ګلخون تا غمخون تا یورخون تا کلشنکوب خون تا چکو خون تا دبي خون تا پلورخون تا زویخون تا ورورخون تا دستورخون تا نیغنخون تا خوروکخون تا ټول ته سلمونه کوم زمانه غلا شته نه 2 منه لګون شوي د 3 منه منګړې تي زمانه شپې لګون په خو د ورځې منګړې تي ول چې لګون نورون دي منګړې ته ښځه د زمانه صبره سمو جنګونه د په سمه مو پرېږدي نه په غرو کې ټوله ورځ د څېړی پخ لکه وزې چې کسې زمانه هېڅ یې نه غواړم زمانه په سپین سار مې د پلور کوټه کې لاکه لیونی ګډۍ بچیر نه غواړي چې وکم نه کوم ده زمانه د وډېر تکمه چې خدای دې هره واسامه که زمانه لمنځ په لوګۍ مې مخ تک تور سوی د پلور مې د کار ته نه پرېږدي شپې چې ترش بي د نر چې زمانه کې ډاپ سبونکای تر ولګي د وبو ته وکمه خوستوله چې جار زمانه زه تو ته ډېر ډېر سلمونه کوم زمانه بعد د وسلمه زه ښه خوشحاله یم زمانه هغه نښکه په دریاد کې چې پلور به څپټ درکړه په پردی دلای کې مو لټولی مرغزیه شیطان راټوي هېڅ شا نه غواړم زمانه دعوت ته کوم چې الله خدای جبریل په حضور پټ کړه مرغزیه زمانه په 15 وخت لمونځه کې دعوت ته کوم چې ما ته اندېښنه مه کړه زمانه زه ښه خوشحاله یم زمانه کې دی چې خطر در لګله او زمانه ګنډله مې دومره دوام یې ته کړی دی چې خدای د جبریل په حضور پټ کړه زمانه په 15 وخت لمونځه کې دعوت ډېرې ته که ما ته اندېښنه مه کوه زمانه بل هغه نښکه په دریاد کې چې داړه کې به وغېدې چې ودې ګوړه مړی نو مرغزیه ګوړې مړی وختونه دیا تېر شولو نورې چې یا نه غواړم زمانه که ډېره دې په زړه کې ښخېږه مرغزیه یو زیتونو بوتلګی خو تر ولګه بیا خدای خبر ده چې موتو دې ځان سره وشي هغه اوس یې جیل تڼی چې زوال په وال سلمونه کوم د دا ته بیا وړې کې دا ته د ډېر سلمونه کوم اخري کې ورک وروته ته ډېر ډېر سلمونه کوم خو ته ما ته په دا پاټې کې ریلیو چې دي د ما ته خبره یې وکړه نو ته یې ما خبرې څه کوې چې خالي کړي غږ ته کې وکړه ما وایه چې رژندی خو دو تو چې ما ته کوم بوټونه په ناخ کې وړې هغه یې وادې دې کړه پورې پورې کې دم یې بوټ شته یو بور نه وړه د غره تورې خپې ساره نوره ما ته اندېښنه مه که بیا خدای خبر ده چې ما ته دې ځان سره وشي ارمان به ولته وکړي چې کله وړکې جلکیا ته پوڅې ته وایي چې بابا وادې خو مړه دې ولته بیا ارمان به هېڅ شا نه غواړم بیا خدای خبر ده چې ما ته دې ځان سره وشي دور د جرسۍ ماته شین الیزابت پرتوګ رورې ببر بخمال خطه تراره که پیسې نه سره خط مال لګه زوړه خط لدونه به سره مخته چړته کوم خو چې ته ځوانر ورسې د 2 کوله کېږي چې الله دار ته نوستن څه مړی وکړي خدایان چې کېنول دی جوړه ما په د ډوګ دی والا م خوره وکړه
ای خدای دې زړې سترګې پلار در بې غیرته سترګې دې په پردي وطن نوسته ای خلکو خو مړه دي تا مې پرېږدي موږ شتو کې په غذاب ککړ دی په پردیو دو وطنو سار دی نو رب زه څه غوره کړم موت اندېښنه ما که سلمونه ډېر ډېر تکم بیا خدای خبر ده چې موتو دې دان سره شي بله ورځ مې وړکه مریض ده دا ته مې وویل چې لکه ډاکټر ته ویسوي چې که ښه کېږي ښه به شي که نه مرګ به شي مې خره په 300 روپیو ته خرڅه کړه سل مې موټر ته ولیدولې ورکې 200 مې ډاکټر ته ورکړې کروندو که بلغام یې سره خلو شوی نو رب زه څه غوره کړم موت اندېښنه مه کوه نو موږ څه خبرې چې د اور د تو سره په زړه کې ښه یم چې دی د موته خبرې وکړي نو ته یې مه خبرې څه کوې چې خلي کړي غاښ ته کې وکړه ما وایه چېرې ژوندی خو دو دونه ښه ټیکرې نه په دا ډوک دی وله مو څه به ته څه په خمار شي چې پلور دی نه وي تنې هغه څه مړی وګینین سه د دوه سترګو د دان واګیم دا چې خونه کې زنج کې تمامه دنیا خونه کې ده چې دا خونه کې نه زنج کې چې نشته چیر نه ورک دی لاس ورځي لاس ورته په جبل سونه منډم زنج کې دا جبه تر غورځي دلوي نو اوس دا اندېښنې کوي سوچونه فکر نه کوي زه کم راخ بشم خو د فرمون به مړه نشه چې کله چمبار شي زوړ شي بیا په غذاب کې کار شي بیا به موتر غوړ شي د مراه مې پوښتنه نه کوي چې ورګې بعد 2 روپۍ خخ پیس راوکړه اخیره دغه خچه نرغوړې کېږي خوله مه لګوه په دا ډوک دی ولنده زیړې دي ووځه ای خدای دې ورخ کپلوره دار زیړې سترګې دي په پردي وطن نوسته